دا داسې لار وه چې یو باران به وسو دا کاریر طرف شی لوېدلي دي موټران لوېدلي دي انسانان لوېدلي. د کندهار ښاروالۍ له لوري د ښاري زیربناوو د پیاوړتیا او د ښاري ستونزو د حل په موخه د پرمختیایي پروژو کارونه په چټکۍ سره روان دي. دا ځل د کندهار ښار د 15مې ناحیې اړوند د یخ کاریز په سیمه کې اڅکزو کلاچې ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د یو مهم کانال د سنګکاري کولو چارې تر کار لاندې دي چې دا مهال یې شاوخوا 80 سلنه کارونه بشپړ سوي دي. دا چې دغه پروژه د دې لارې په اوږدو کې جوړه سوې ده، نو د دې مهال خلکو لپاره خو د دې پروژې په تکمیلېدو سره ډېره فایده رسېږي. دا کانال چې 420 متره اوږدوالی لري د باراني او سیلابي اوبو د خوندي او منظمو تېرېدو په موخه په معیاري ډول رغول کیږي. اوس الحمدلله ډېر راځي د کندهار ښاروالۍ سره او د اسلامي امارت سره چې دلته په ښار په مابینځ کې کارونه شروع کړي چې موږ په کار سره اخته یو. ټاکل سوې ده چې د دې پروژې پاته کارونه به په راتلونکو 2 اونیو کې بشپړ او د سیمې اوسېدونکو لپاره به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د سیمې اوسېدونکي د یادې پروژې له روانو چارو خوښ دي او د کندهار ښاروالۍ له دوامداره انکشافي هڅو څخه مننه کوي. دا داسې لار وه چې یو باران به وسو دا کاریر طرف شی لوېدلي دي موټران لوېدلي دي انسانان لوېدلي عاجزې په تکلیف وې نو خورا د سختو مشکلاتو سره وه. نو بیا دې خدای د حکومت هم خیر ورکړي، خدای پاک د خلکو هم خیر ورکړي، دا کاریر والا ته جمع الله خیر ورکړي.